د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د بیکارۍ کچې کمولو او کاري فرصتونو رامنځته کولو او نورو برخو کې هڅې پیل کړي دي. دغه وزارت د کار چارو مرستیال مولوي محمد زاهد احمدزی وایي دوی تل هڅې کړي چې بیروزګاره هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر کړي چې په دې اړه یې د کار ملي کنفرانس جوړ کړ چې په دغه کنفرانس کې بېلابېلو سکټوري وزارتونو او ادارو ورسره د 1,415,000 کسانو د ګمارنې وعدې کړي دي. نوموړی زیاتوي دا مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو 52 فعال مرکزونه شتون لري چې پکې زرګونه ځوانان په حرفوي زده کړو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کله کنفرانس دایر کړ په کنفرانس کې موږ سره دغه تعهدات وسو او وعدې وسوې تقریبا د 14,15,000 کسان به چې موږ په کار ګمارو دا موږ سره هغو وزارتونو خاصتا سکتوري وزارتونو او همدارنګه بعضې سکتورو ادارو دا وعدې کړي دي تعهدات را کړي دي. له دې سره سم د اقتصادي چارو شنونکي په هیواد کې د کاري بوختیاو رامنځته کولو او د بیکارۍ کچې راکمولو لپاره پانګونې مهمې بولي او زیاتوي چې اسلامي امارت باید د برخې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. خوب است که امارت اسلامی افغانستان تمام انرژی با توان خود به این مصرف بکنه تا یک بستر مناسب به خاطر سرمایه گذاری ها در کشور ایجاد بکنه و تمام عوامل تولید مهیا بکنه تا سرمایه گذار در کشور سرمایه گذاری بکنه. لذا باید په ذکر شوی موضوع یو ځل بیا بحث او د تطبیقېدو لپاره جدي اقدامات ترسره شي. مخکې له دې نه چې خدای ناخواسته یو غټ بشري قوا یا نیرو له لاسه ورکړو په تګ د ځوانانو خارج ته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې امید راډیو ته ویلي وو چې دغه وزارت په تیر 1404 کال کې شاوخوا 15,000 داخلي او بهرني وګړو ته د کار جوازونه ویشلي دي.